سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. پیښور کې د افغانستان د بیرغ رپولو له کبله ولې دومره زیات افغانان نیول شوي دي؟ پاکستان حکومت ملامت دی او که افغانان؟ ولې پاکستان د افغانستان بیرغ رپول په پیښور کې نه پرېږدي؟ ټول حال در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ او ورسره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. په اسلام آباد کې د پاکستان سفارت وایي د هغو افغان کډوالو د خوشي کولو هلې ځلې کوي چې د پیښور په ښار کې نیول شوي دي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې د افغانستان د خپلواکۍ په ورځ 9 افغانان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکې خپرولو په تور نیولي دي. حالانکه دغه افغانان د پاکستان سره د کرکې په خاطر نه بلکې د خپلې خپلواکۍ او ازادۍ په خاطر راوتلي وو. پولیس وایي چې دغه ځوانان یې هغه مهال نیولي چې دوی په ګڼو موټرسایکلونو سپاره د افغانستان ملي بیرغ په لاس کې له یوې لویې لارې د لاریون په توګه تېرېدل. د پیښور د حیات آباد پولیس وایي چې دغه کسان یې د یکشنبې په ورځ په 18 اګست نیولي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې دغو کسانو د خوشي کولو هلې ځلې پیل کړي دي. د افغانستان سفیر عاطف مشال ته منسوب فیسبوک کې ویل شوي دي چې دوی له دې پیښې خبر دي او لاس په کار به کیږي او دغه افغانان به انشاءالله ډیر ژر راخوشي شي. په ټولنیزو رسنیو کې هم یو ویډیو خپره شوې چې پکې یو شمېر ځوانان ښودل کیږي چې وایي د پیښور پولیسو د افغانستان د استقلال د ازادۍ د سلمې کلیزې د جشن د لمانځلو او افغانستان د ملي بیرغ د رپولو په تور نیولي دي. د پیښور د عالي محکمې پخوانی قاضي شیر محمد خان خپله وایي چې د دغو کسانو نیولو لپاره هیڅ ډول جواز نشته. هغه مني چې د مذهب او ژبې په اساس نفرت خپرونکو ته سزا ورکول کېدای شي خو یوازې د یو هیواد ملي بیرغ رپول د نفرت خپرولو په معنا نشي کېدلی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر شوکت علي یوسفزی د دغه پیښې په اړه ویلي چې حکومتي چارواکي د افغانستان د ملي بیرغ رپولو سره کومه ستونزه نه لري خو نیول شویو کسانو باندې یې تور لګولی چې دوی د بیرغ رپولو په بهانه ځینې کرغېړنې کړنې غوښتل ترسره کړي. په ورته پیښه کې د اګست په 15 نیټه د یونیورسيټي ټاون پولیسو په ناصرباغ سړک باندې یو سبزي پلورونکی په دې تور نیولی و چې د افغانستان بیرغ یې په خپل دکان کې ځړولی و. تاسو څه نظر لرئ چې آیا خپل ملي بیرغ رپول پر هر هیواد کې ګناه ده؟ ځکه چې داسې کار هر وګړی په هر هیواد کې کولی شي که هغه افغان وي او که پاکستانی وي یا هم بل څوک. ځکه په لندن، امریکا او داسې نورو یورپ ملکونو کې افغانان او پاکستانی دواړه خپل بیرغونه پورته کوي خو چا ورته هیڅ ونه ویل او څوک ورته هیڅ ویلی هم نشي ځکه دا د هر انسان قانوني حق ده او اسلامي وجیبه ده چې خپل هیواد سره مینه وساتي. نو بیا پاکستان افغانانو سره ولې داسې بد چلن کوي؟ خپل نظرونه مو راته لاندې په کمنټ کې ولیکئ او ویډیو در سره حتما لایک او مخکې شیر کړئ تر څو ټول دوستان دا ویډیو وګوري. د نورو تازه خبرونو او معلوماتو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی ووهئ او ورسره خوا کې د ګونګړي علامه ده هغه هم ووهئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.